يا الله يا الله يا الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك ربي سبحانك. تاسې د تلفاتو په رابطه باندې خبره وکړي چې دې سیلاب کې د څومره تلفات او بسم الله الرحمن الرحیم. دا د بغلان ولایت د بختي ولسوالۍ د فلول ساحه ده. دلته عزیز مبارکه دلته 4000 کورونه وو، 4000 کورونه، او دا تاسو ته بهتره معلومات دلته دومره ځای نه و چې پیاده سړی تېر سوی وای او کور په کور دلته کورونه سره پراته وو. دغه مسلمانان ټول په شهادت ورسول. دا زموږ همسایګانو بس ډېر یو نړۍ پېښه رامنځته شوې. بس الله پاک دې شهادت ورکړي او تشکري کوو زموږ د امارت اسلامي څخه او تاسو څخه. موږ ډېر خوشحاله یو، دغه ملت تاسو نه ډېر څخه راضي ده. دغه مسلمانان ټول په شهادت ورسېدل، هېڅوک نه دي پاتې. تقریبا موږ معلومات لرو دغه هلته هر کور نه 12 نفره، یو نفر، بعضې کورونه یو نفر پاتې، بعضې کورونه هېڅوک نه دي پاتې. دا ټول مسلمانان په شهادت ورسېدل. الله پاک دې په ورحمېږي. بس دغسې حالات ده وروره. دا اوس دا دښته چې ګورو ګونډې دښته کې ولاړه ده، خالي ځای د خوړ ده، صرف ونې پرتې دي. دا ټول کورونه وو، کلی وو. چې مبارکه دا ټول کلی و، صرف دغه کوڅه وه، دغه یو سړک و چې دغه باندې خلکو ګشت ګزار کول میلاد نو دا بسته کلی و. دا مسلمانان ټول په شهادت ورسېدل، هېڅوک نه دي پاتې، نه جاني څوک پاتې، نه مالي پاتې، دا ټول په شهادت ورسېدل. بس دغسې حالات ده عزیز مبارکه. دا خلک اوس هغه عاجل ضرورت د دوی څه دی د مرستې په حساب؟ عاجل ضرورت حاجي صاحب د دوی ضرورت دا ده چې کمپلې باید خلکو ته رسیدګي وسي او خیمې رسیدګي وسي او دوی ته باید غذا راوړي لکه اوړه او غوړ وریځې، دغه شیان باید خلکو ته ضرورت ورته رفع شي د دغو مسلمانانو. ناصيتي ربا واجب لي أمنيتي أن تسترني فيما تقضي وتتم هداي وعافيتي وامنحني لطفك وأمانك سبحانك ربي سبحانك.